بسم الله الرحمن الرحيم. سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 40 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د اسمانونو او زمکه هر شی څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره سنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه چې په زمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له اسمانه راکوزي او څه چې ورته خيږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منکران وای قیامت ولې پر موږ ناراضي؟ وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بچری په اندازه کوم شای نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بچری نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغه خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان راوړی دی او غوره عملونه یې کړی دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړی ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول درناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ای پیغمبره، پوهان خو پوهیږي چې ستاسو پروردگار له خوا پر تا نازل کړای شوی دی. هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوی خدای لاره خي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. منکران خلکو ته وایي مونږ تاسو ته داسې سړی دروخیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسو مړ کیږئ او تاسو د جسم بڅرای تیک پرک شوی وي، په هغه وخت کې به تاسو بیا لنوي سره پیدا کړئ شي. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او کلیوانتوب پر راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه گمراه شوي دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء
إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او زمکه نه دی لیدلی چې د دوی له وړاندې وروسته څخه را چاپیر شوی دي؟ که موږ غواړو نو دوی به په زمکه کې نه باسو یا به د اسمان څخه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یو نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داوود ته خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی وو. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړي او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوس په نه د هغه لپاره پسته کړه لدی لارښوونې سره چې زغری جوړ کړه او د هغو کړي په سمه اندازه. ای آل داوود نیک عمل وکړي تاسو چې څه کوي زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سليمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په محل کې د هغه چلیدل دی وی میاشتې تر مسافي پوري. مونږ د هغه لپاره دی ویل شو مسو چینو بهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوي. له هغونه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوي کوي په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمب شوی اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل دنګ ودانۍ تصویرونه د لوی تالاونو غوندې لګنونه او لخپل ځای نه خوځیدونکي دراند دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره زما په بندگانو کې بيخي لک شکر ویستونکي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سليمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذ کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکې کوم شی له هغه چنجینه پرته نو چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سليمان راولوي د نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شو چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نو پاتې شي. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د حقوق په همغه خپل استوګنځي کې ونه خانه موجوده و. دوه باغونه خيو کین لوري ته دوی ته ویل شول د خپل پروردګار درکړي روزي خوري او د هغه شکر ادا کوي. دا هیواد د غوړ او ستره او پروردګار دی بخونکی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
مګر هغوی له حق څخه مخ واړو په پای کې مونږ پر هغو باندې نړونکې سیلاب ولید او د هغو د مخکنیو دوه باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخی کرغېړنې میوې او د غزو ونی وي او یو څه لږ غوندې د صدر ونی. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې موږ هغو ته ورکړه او لنا شکر انسانانو پرته موږ دغه څه بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکارا کلی میشته کړی او په هغو کې مو د سفر مسافې له اندازې سره ټاکلې وي. په دغه لارو کې شپه ورځ وګرځي را وګرځي له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی ویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې وګدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپل ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې مونږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د سبا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 40 سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته وایي چې خپل هغه معبودان وبلي چې تاسو هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګيري. هغوی نه په اسمانونو کې دی او بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې. هغوی د اسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړي وي ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورخطایي ایست شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو پروردګار څه ځواب درکړ هغوی به وایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسو ته لاسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي وایي الله اوس ارومرو لمږ او تاسو نه یو لوري په سم لار ده یا په ښکارا گمراهي کې لویدلای دی قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون دوی ته وایي کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه بل تاسو نه نوي او څه چې تاسو کوي د هغه بل موږ نه پوښتنه ونشي قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وای زمون پروردگار به مونږ را غونډ کړي بیا به زمون په منځ کې سم صحیح پریکړه وکړي هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي دوی ته وای ماته لګي را څرګند کړ چې هغه کومي هستی دي چې تاسو هغوی له هغه سره شریکي کړی دي هیڅ کله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون او ای پیغمبره مونږ څه د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی ته وایي چې هغه یعنی د قیامت وعده به کله تر سره شي که تاسو رښتونی یې قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وایستاسو لپاره دی داسې ورځ نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې پر اتک کې نه تاسو پوره یو ساعت تاخير راوستلی شي او نه پوره یو ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين دا کافران وایي چې موږ به هیڅ کله دا قرآن نه منو او نه بلدنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو کاش کې ته د دوی حال په هغه وخت کې ویني چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پراچي کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوړه کوونکو ته وایي چې کته څه نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته جواب ورکړي ایا مونږ تاسو له هغه هدایت نه منع کړی وای چې تاسو ته راغلی یو نه بلکې تاسو په خپل مجرمان وای وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذب خلق به دغه تکبر کوونکو ته وای نه بلکې د شپې او ورځې مکاری و چې تاسو مونږ ته ویل چې مونږ له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکان وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلق عذاب وګوري نو په خپل زړونو کې به پکې ایمان شي او مونږ د دغه منکرانو په غاړو کې توقونه واچو. آیا د خلکو لپاره لدینه پرته چې څنګه عملونه وو هغه سي جزاء عمومي بل بدله ورکول کېدای شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې ندی شوی چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لېږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نوی ویلي چې کوم پیغام چې تاسو را وړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وی تل هم دا ویل چې مونږ له تاسو نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅ کله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبر دوی ته وایي زما پروردگار چې چاته وغواړي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښ شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسو شتمنی او ستاسو اولادونه نه دي چې تاسو مونږ ته نږدې کوي. هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات ده او هغوی به په دنګو او هسکو مانیو کې په ډاډې نه وشي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتش ولا هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبر دوی ته وایه زما پروردگار چې خپل بندگانو نه چاته اراده وشي پراخ روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. چې د الله په لار کې تاسو لګوي د هغه په ځای همغه تاسو ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. حکم ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا بل پرښتونه پوښتنه وکړي دغه خلکو ستاسو بندگی کوله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به جواب وایي چې پاک دی ستا ذات زمونږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسو نه هیڅ څوک نه چاته ګټه رسولای شي نه زیان
او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسو هغه دروغ ګڼئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمون څرګند روښانه آیتونه ورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسو له هغو معبودانو نه واړوي چې تاسو پلار نیکه د هغو عبادت کوي. وایي چې دا قرآن محض لزانه جوړ شوی دروغ دی. دغه کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی ویل چې دا خو ښکارا کوړي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه مونږ دغه خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو لتانه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لېږلی. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. لدوی نه مخکې تیر شو خلکو د دروغ نسبتونه کړي ته چې موږ هغه ته ورکړیو د هغې د لسمه برخه ته هم دوی نه دی رسیدلی. مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجنو ګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه تاسو ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم. د خدای لپاره تاسو یو او دوه یو ځای شي خپل مغزه وجنګوي او فکر وکړئ. تاسو په ملګری کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب لراتګ نه مخکې تاسو متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته وایي که مال تاسو نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسو ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته وایي زما پروردگار ماته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهیدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وایي حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدای. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایي که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهي او بال زما په غاړه دی او که زه پر سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رالیږي. هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورختا شوی او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلای بلکې له ډیر نږدې څخه ونیول شي. په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنی قرآن ایمان راوړ. په داسې حال کې چې اوس ډیر لري شوی شي کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد
لدينا مخکې دوی کافر شوي او بیل تحقیق څخه د لری لری نه خبرې پیوندولې وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي دوی په ډېر گمراه کوونکي شک کې لویدلي دي